او مال چې دی مال دا په انسان باندې څه څه کانې کوي دا خو دلته رواره را لګېدلی ترې وجلی دا خو له بیا هم لرې رشته ده پلار یې خپل وجلی دی پکې باز ورونو یو بل وجلي دي او نږدې نږدې خپلوانو د یو بل یعنی نسلونه ختم کړي دي مال ډېر خطرناک شي کله مال منځ کې راننوځي که نه نو دا چې د ځان نه یې لوی بزرګ جوړ کړی دی پکې هم اکثر وښویېږي او ځکه په دې امتحان کې د سړي سمه پته لګي د مال دا نه دی چې یو سړی غټه قصه کوي چې زه داسې او زه دغه او ده او امتحان د مال پې ور واچوه نو بیا یې کله لاسونه رپېږي او کله یې خپې رپېږي دا مال ډېر خطرناک شی دی او دې امتحان کې ډېر لږ خلک پاس کېږي